وعلیکم السلام. چرته روان یې؟ رمزۍ کې څه شکه؟ رمزۍ نه منظرۍ کې څه شکه؟ مدرسې لکه کوم مدرسه ده؟ حفظمنان. حفظمنان پر روډ ده که د روډ څلې؟ یا کښته شروع پکې. شه دی دا د سهار وختي مدرسې له روان. بس شاباش سبقان وایست. مولوي صاحب مخ ته بل مولوي صاحب ناست دی ته شاته کښېنه. ستړی بس. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. څنګه طالب جان ستړی مې شه چی روان یې مولوي صاحب؟ مدرسې کومې مدرسې له؟ تیامر صاحب. شه ماشاءالله. سهار وختي دوه ثوابونه خو مې نور وګټو. دا خو هم ګټ ثواب دی یو مسلمان سي. لارې راواخلې او بل راسمې سو هغه لاس نه کړي راکنې هغه مې هم راکسي. دا دی بس هم سهار وختي روان دی. خدای دې قدر وکړي. دا فیس دا فیس دا دي دوه دانې نور راغله. تی بیا چیرې ځئ؟ هډک بیا چیش کوئ؟ وعلیکم السلام. هډک چیش که؟ دی بیا سکول وایي. دی بیا سکول له ځي. همیشه دا سویم ثواب سو مولوي صاحب. د څلرم سوه یا یو ته سوې یو بل سو یو دی درېیم سه دوی دوه څلرم. دا د دې ثواب کوم ثواب دی هغه کوم راوښود؟ څه ثواب دی راجلاس؟ الله بیا کوم اجر راکړي؟ شه دا دی بل راغلی حاجي خدای دې راول. وعلیکم السلام. ستړی اوسې حاجي ته چیرې ځې؟ خیر درځئ منظرۍ له. منظرۍ له ځې؟ اډې له؟ دا دی حاجي صاحب بیا د منظرۍ اډې له ځې. اوس به دې ورسو حاجي. مولوي صاحب ډېر بختور دی. خاص د مخ سیټ یې نیولی دی. دومره خلک شوستلو رالو کښېنستلو خو مولوي صاحب دی د مخ په سیټ ناست دی. مخ ته سیټ څه نه شوی کېږي. نو دی اول د ګور د اول دی راختلی دی. عاجزګۍ نسته کنې ته مې هم بیولې. دا دی مولوي صاحب دلې شوه کېږي. حاجي صاحب ته هم دلې شوه کېږي. تی چیر شوه کېږي؟ دوی بیا لاندې شوه کېږي. دوی به هغه ځای پورې ورسوه. شوه کېږي او ورسې شوس. دا دی دوی هم شوسله. دوی بیا راله کوئ شه سهار یې کوي که ماښام دوی کوم ټیم دوی راله کوئ؟ شه اوس په لارې را روان ولم. یو سپین ږیري و چې یوه سپین سرې ورسره وله لاس یې راکړئ چې کوم ځای پورې دوی تللو د هغه ځای پورې مې ورسولو. نو چې شوه کېدلو څومره دعاوې یې کړې دي زه هم بس هغه دعاوې زما بس دی. او د الله تعالی د دا اوسه شکر ادا کوم چې ماته د ثواب ګټلو موقع راکړله او د دوی سمې دعاوې ټولې کړې. همیشه چې په لارې ځئ داسې سپین ږیري سپین سرې کار څوک یې چې لاس درکړي هغو ته موټر دروئ کوم ځای پورې ځئ د هغه ځای پورې رسوئ. دا یو ډېر غټ د ثواب کار دی. تاسو ټول ته معلومه ده اوس دور کې کرایې هم زیاتې سولې خلک یې وس نه لري او لاس هم اکثره خلک هغه خلک یو موټر ته ورکوي چې خواران په کور کې یا سواري نه لري یا د کرایې وس نه لري. نو په لارې چې داسې خلک در میلاو شي خامخا هغو ته موټر دروئ. د دې ډېر ثوابونه هم دي او د دې دعاوې ډایرکټ پر انسان باندې لګېږي.